نوم دې څه دی؟ نوم مې عبدالجبار. ملا یې طالب یې عام یې؟ عالم یم. ها؟ عالم یم. د کوم ځای فارغه یې؟ نور خو مولوي صاحب ما څخه پوښتنه د دې کړې ده، زما خو د فراغت او د نه فراغت خبره خو ما تاسو نه ده پوښتلې. دا فراغت نه دی، د لغت فراغت وایه. ته څنګه عالم یې چې ته فراغت وایه؟ دا ستا په طور فراغت سړی چې عالم یې هغه به نو بیا څه د لغات سم وایي. مولوي صاحب محترمه ښه اوس دې پوښتنه وکړه. دا په دوو مناظرو چې تا عبارتي غلطي کړي دي پر هغه باندې که نظر راکړو دا کومه غلطي مې کړې ده راویښه؟ دا غلطي بیخي ډېر دسمار وتلي دي. راویښه ته یوه غلطي راوښیه. مسله راوښیه ځان مه کاږه، دا تجل مه کوه، ځان راوښیه دغه پولیټیک دا بدعت څوک یې بدعت بولي هغه لوی ګمراه دی. سنت بولي چې څوک یې بدعت بولي او هغه لوی ګمراه دی. د بدعت مقابل باره څه شی راځي؟ د بدعت تعریف ته وکړه، بدعت تعریف وکړه. بدعت چې څوک یې بدعت بولي نو خو هغه بیا تعریف کوي. زه خو بدعت نه بولم، ځان خو دې نه وکښي راسه. سنت بولي چې څوک یې بدعت بولي هغه به د بدعت تعریف کوي. زه وایم بدعت نه ده. د بدعت په مقابل کې خو نباره ډېر شیان دي. فرض هم د بدعت په مقابل کې دي، واجب هم د بدعت په مقابل کې دي، سنت هم د بدعت په مقابل کې دي، مستحب هم د بدعت په مقابل کې دي. نو اوس ته زما سره بحث کوې؟ یا ګوره سمې خبرې به کوې، که رښتیاګو بحث را سره کوې یا ملا یې، خو زه بحث در سره کوم. او که جاهل یې نو بیا زه ټلیفون در باندې بندوم یا بیا زه یو بل چا ته دلته ورکړم، یو طالب ته بیا به هغه خبرې سره وکړي. صحیح راسه چې بحث سره وکړو. ته څه وایې و د 12مې د ورځې خیرات څه شی بولې؟ راسه اوس د سره څه بحث در سره وکړم. ګوره بې ادبي به نه کوې، بې ادبي خبرې به نه کوې. بیا کوم پیدا کړې که دې بې ادبي وکړه نو بیا جواب در کوم. نو خبره به سمه سره کوو. دا راته ووایې چې د 12مې د ورځې خیرات ته څه شی بولې؟ محفل میلاد کې موږ خیرات کوو، په محفل میلاد کې موږ سیرت بیانوو، په محفل میلاد کې موږ تلاوت د قرآن کوو، په محفل میلاد کې موږ درود شریف وایو. اوس په دې کې ستا پر کوم شي اعتراض دی؟ یعنی پر دا تعین دی رد دی، پر دا خیرات رد دی، هغه ځای راوښیه چې پر دا شي مې رد دی. کم قیدات کم قید موږ لګولی دی چې ته راته وایې دغه دی خراب دی. د ورځې نو خو موږ قید نه دی لګولی. موږ کومه چې د ورځې قید لګولی دی. ما د تیر اتوار په ورځ میلاد کړی دی، سبا په هرمزی کې میلاد لرم، بل سبا په ځنګله کې میلاد لرم، دریم سبا په پښونو په کوټه کې میلاد لرم، څلورم سبا په چمن کې میلاد لرم، پنځم سبا خپل په مدرسه کې میلاد لرم. که مې تعین کړی وای نو خو ویلې به مو وایي چې ګرده په یوه ورځ کوي. هلکه ته تعین څه شی بولې؟ نو خو ګوره ستا خبره خو ما در جواب کړل. ته وا تعین ته څه شی بولې؟ واتې په خاص یوه ورځ کوې که نه؟ نو خو چې نه مې دې کړی چې ته م راته وا تعین دې نه دې کړی، دا ته وا تعین دې نه دې کړی نو بیا ولې راته وایې چې وا تعین کوې قیدات دي؟ او ستا اوس په دې کې پر کم شي اعتراض دی؟ پر تعین دې اعتراض دی مولوي صاحب؟ زما پر تعین اعتراض دی یو، پر دا مې اعتراض دی چې دا سنت دی که بدعت دی که د دې ځای مولوي صاحب پر دا چې ځان نه راولي. کم شی یادوې؟ خیرات یادوې، تلاوت یادوې، د نبي اصل سیرت یادوې، درود یادوې. موږ دا څلور شیان کوو. ستا په کم شي اعتراض دی؟ ما پر دا ګرد محفل باندې دا پر دا ګرد اعمال په دا ورځ موږ خیرات کوو سنت دی، موږ تلاوت کوو سنت دی،
موږ درود وایو سنت دی، موږ د نبي اسلام سیرت بیانوو سنت دی. ستا په دې کې اعتراض راوښی؟ خو برته تعین ته راغلې، ګور د تعین نه دورې اوښتی څه نه دوري. او که زه اوس تاسو پوښتنه وکړم د تعین شاید ته بیا نه راوښی، که نه کې راوښی تعین څه ته وایي؟ دا تعین کې د ورځې قید چا ایښی دی؟ د خدای ظالمه، د تعین کې د ورځې قید چا ایښی دی؟ ته تعریف وکړه. دا نه درته وایم زه کوم، زه د تعین قائل یم، زه تعین کوم، زه تعین جایز بولم، په هغې کې خبره ستا سره نه کوم. زه تا ته دا وایم چې ته د تعین تعریف وکړه. تعین په تعریف کې د ورځې قید چا ایښی دی؟ زه د ورځې قید ستا دا ډېرې خبرې ستا چاپ کړي دي، که د نورو خبره بل هېڅ څه یو دلیل راته ووایه. مولوي صاحب خبرې به نه راسره کوي، ډېر خبرو وخت زه ستا سره نه لرم. دا راته ووایه چې ته د تعین ناروا دی، د تعین تعریف راته وکړه او تعین چا ناروا بللی دي. دا یو خبر راته وکړه نو به زه ستا خبر ومنم. تعین د مسلم شریف د ابو هريره رضی الله عنه روایت د مسلم شریف د دعوت 301 صفحه باندې څنګه دی وی وایه؟ فرمایي لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الليالي. دا حدیث جوابونه زه در کوم، غوږ به راته نیسې. یو پلا دا درته وایم چې دا خو تخصیص دی، تعین دې نه ووایه. ګوره تخصیص او د تعین فرق شته، ځکه تخصیص ماده چې ده خاصه ده، خاصة الشیء ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، دا تعین خبره نه ده. خاصة الشیء ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره دویم خبره جدا ده. پر دویم دې پر دا اعتراض لرم چې دا کې خالي د جمعې ورځ یاده کړې ده، نورې نه دي یادې کړي. په دې کې څه علت دی؟ بل ګوره هغه روایت چې دی د مسلم شریف روایت نه، هغه خو تا نیمه یې ووایه، په هغه کې خو یو څه نورو جزیه او ټوکره شته، هغه دې ورسره پرېښوي. تاسو خو دغسې یاست، نیم حدیث وایاست، نیم بې اغلا کوئ، نیم دین منئ، نیم نه منئ. روایت په پای کې خو دا ورسره شته الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم، که چیرې بیا داسې و چې یو داسې تاسو په دغه ورځ د جمعې باندې روژه برابره شوله چې په تاسو کې یو چا په دا ورځ روژې نیولې، هغه د جمعې پر ورځ برابره شول، بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې استثناء کړې ده چې دا بې پروا نه کوي، بیا جایز ده. مولا لیکاري صاحب درته هغه ځای لاندې لیکي ای من نظر او ورد، که یو سړي پر ځان باندې د جمعې په ورځ باندې نظر وکړي، نظر یې د یو ورځې وکړي چې په دا ورځ به روژه نیسم، هغه د جمعې ورځ شوله. مثلا دا وویل چې 12 په ورځ به روژه نیسم، هغه پر جمعه برابره شول. یا د ده ورد و همیشه د په میاشت کې په دغه ورځ باندې روژه نیول، هغه د جمعې پر ورځ برابره شوله. وایي نو په دې کې بیا هېڅ پروا نشته. ګوره دغه خپله قید، دغه خپله نیم حدیث برته د تعین دلیل دی. هغه روایت کې چې راغلل چې تاسې مه خاصوئ، پلا خو د هغه حکمت دا شی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې تاسې خاص د جمعې ورځ د روژې پرې مه راخاصوئ. محدثین لیکي دلته، مولا لیکاري صاحب هم لیکلي دي چې ځکه د جمعې په ورځ باندې یو بل عبادت شته چې هغه د جمعې لمونځ دی، نو که تاسې په دا ورځ باندې روژه ونیسئ، هغه عبادت تر څه کمزوري نیسي، هغه یې وجه ده. دویم چې په حدیث کې وروسته دا ټوکره ورسره راغلل، هغه بیا برته خپله پر دې باندې دلیل دی. هغه وروسته ټوکره چې ګوره که چېرې بیا په تاسو کې یو چا ورد و، عادت و چې په دغه وخت کې د روژه نیول، د هغه ورځ معینه کړې وه د روژې لپاره، اگر جمعه پر برابره شول، وایي بیا پروا نه کوي، برته خپله نیم حدیث را نقل کوي، هغه نیم حدیث ته پرېښوي. ګوره هغه وروسته حدیث برته د دې تعین دلیل دی، پر تا باندې رد دی چې تعین د ورځې جایز دی. دا د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه دغه بیان ته حواله بیان کړ او ستا حوالیان او ته په خپله دا خبرې د دې خبرې دعوه کوې چې موږ د عربي کتابونو استدلال غواړو او موږ علمای دیوبند په بعض مسایلو کې معذوره بولو. هغې ته موږ دلایل د دې د دیوبند د علماو د درس کې د اردو کتابونه نه مني او د علمای دیوبند رد کوي په دې خبره کې معذوره دي. بیا په څنګه د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په خبره باندې شاید ته به نه یې ملا، تا خو چې ما ته ځان په ملا تېر کړي. شانورشاه صاحب په اردو کتاب نه لري مولوي صاحب، هغه عربي دي، طالب چې نه دي کتلي، عربي دي لیکلي. کله مو وویله دا په موږ پسې هېڅوک نشي ثابتولی. موږ دیوبندیان یو، موږ داسې دیوبندیان نه یو لکه دا تاسې وارو د کراچي دیوبندیان نه یو چې که کراچي د ملا خبره راغلل نو بس موږ یې منو. موږ وایو د علمای دیوبند اقوال را نقل کوو، موږ په فقه حنفي کې دننه منو چې د علمای دیوبند خبره راغلل، هلته د فقه حنفي ترازو ته یې واچوو. د فقه حنفي پر ترازو باندې برابر و، فعلى الرأس والعين زموږ مشران دیوبندیان دي، زموږ استادان دیوبندیان دي. که په علمای دیوبند کې یو چا یو خبره کړې وه، مثلا
زه تا ته اوس مثال ږدم شانور شاه کشمیري رحمه الله وایي د اذان په دعا کې لاس مه پورته کوه. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وایي لاس پورته کول پکې سنت دي. نو دا دواړې خبرو کې تعارض دي ظاهرا. نو موږ راواخستو دا د فقه حنفي و ترازو ته مو واچوئ. عام قواعد د شریعت ته وایي لاس پورته کوه، فقه حنفي وایي لاس پورته کوه. نو ځکه موږ هغه قول ته اختیار ورکړي. دا به دا خلکو ته وایو چې دا اردو خیل مولا د ځانه مه جوړوه چې د کراچي اردو درته راغله بس دې در فقه حنفي مخکې کوې. دا چا سره دې وکړل؟ د بل چا باسونه مه راګډوه، زما سره خپلې خبرې کوه. مولوي صاحب ډېر وخت لږ لري. اوس د دې جواب راکړه. د اواز دې بند کېږي. ما دې خبرې درته ټایپ کړلې، هلته به دې اواز سبا خلک اوري وایي دغه رقم شی دی. ما تا ته د مولانا قاري صاحب حواله درکړله، په هغې کې څه وایه؟ زه تا ته حواله د ټیکا د دوی مشرانو تر قوم ته د اختلاف لپاره راویې شه راته ویې وایه. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه حنبلي په خپله فتاوا کې دعوا 312 څخه تدبیر کړی. شانور شاه کشمیري رحمه الله بیا فیض الباری کې په خپله شانور شاه صاحب وایي ابن تیمیه په بعضې مسایلو کې د جمهورو مخالفت کړی دی. خو بیا هم زه تا ته وایم چې ابن تیمیه په خپله اقتضاء صراط مستقیم د ابن تیمیه کتاب دی ویې ګوره، یو جلد دی راسه زه یې در ښکاره کړم. 2 ځایه د میلاد مسله راوړې ده، دواړه ځایه حسنه بللې ده. ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې په باره کې ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه چې د دیوبند د لوړو مشرانو څخه هغه لیکلي دي چې دا حنبلي مسلک دی او دا د ابن تیمیه د زمانې خپل علما ابن بطوطه تاریخ د ابن بطوطه کې لیکلي دي. وایي ابن تیمیه چې و علم یې درلودی عقل یې نه درلودی. تا ما ټول زه د فقه حواله در کوم، د خپلې فقه حنفي حواله پر راکه. فتاوای کاملیه په فقه حنفي کې د هغه وایي چې د دې ورځې خیرات لمانځل مستحب دي. غوږ ونیسه. عبدالحی لکنوي رحمه الله وایي د 12مې ورځې لمانځل سنت دي. مولانا علي قاري حنفي رحمه الله دا د حنفي فقه مقتدا سړی دی. هغه پوره رساله المولد الروي فی مولد النبوي پوره رساله لیکلې ده چې د 12مې ورځې لمانځل دا مستحب عمل دی. محمد عابد سندي رحمه الله وایي د 12مې ورځې لمانځل دا مستحب عمل دی. شاه ولي الله دهلوي رحمه الله وایي د 12مې لمانځل مستحب عمل دی. دا ټول د فقه حنفي خلک دي. ته ما ته د فقه حنفي حوالې پیش کړه، چا ویلي چې ناروا دي؟ اواز دې سم نه اورم صاحبه. د پنجپیریانو خو نه دغه حالي ښه زه یوازې نه درته وایم، دلته ډېر ملایان دي ستا خبرو ته غوږ نیولی دي. عوام خلک هم دي، هغه غریبانو در اوسه پرې یو څه پرتې د ملایانو خیال راتلی دا اوس ګرده ستا خبرې اوري چې وایي دغه هغه ملا دی چې د علم دعوه دې اول وکړه. تا ول زه عالم یم او علامه سیوطي پر دې رساله لیکلې ده اعذب المناهل في من قال انا عالم فهو جاهل. که چا ول زه ملا یم هغه ناپوه دی. دا علامه سیوطي رساله لیکلې ده. خیر خو تا ویل چې زه ملا یم عالم یم د سیوطي په فتوا خو لوی جاهل ته. خو دا خلکو دې خبرې اوري. دا زه یوازې نه وایم، دلته ملایان ناست دي، هغه ستا خبرې اوري. ما ټلیفون اواز په زور هغه د هغه چا باره کې څوک د فقهیاتو د تعلیق اراده کوي د دغه کم اسلامي جواب دې واوره. مولوي صاحب ډاکټر دا دې واوري تا په خپل کتاب باندې فاتح لیکلي دي. ته کوم فاتح یا څوک دې فتح کړي دي؟ د کومه ځای فتح کړی؟ وابیار مې فتح کړي دي، پنجپیریان مې فتح کړي دي، پشر مې فتح کړي دي او په ټولو باندې مې میدانونه پرېښي دي. انا ستا په شان کې دا ویلي دي وایي اعذب المناهل في من قال انا عالم فهو جاهل. ستا په شان کې دا لیکلي دي، د فاتح په شان کې نه دي لیکلي. اوس دې خبره څه ورکه سوله. ګوره په فقه حنفي کې مې حوالې 5 دانې درکړلې. دا زموږ د فقه حنفي خلک دي. زما خبره یې پلا واوره بیا به ته راته وکړې مقصود ته راسم. دا زموږ فقها دي احناف. ما ته په ټول فقه حنفي کې 2 حوالې پیش کړه د عربي کتابو چې هغو ویلي دي چې میلاد ناجایز دی. زه د سره منم. ما 5 حوالې درکړلې. که دې پر هر یوه باندې خبره د سهار راسه چې کتابخانه کې ګرده در په لاس درکړه. ما هم دایمي درته ویلي چې ځان مې خلاص کړي نه ځان خلاصوم. زه ساتم عربي حوالې چې تر کوم مې غوږ ونه کړي دا ستا خلک دې واوري. اورېدل مې غوږ نیسم. د فقه حنفي عربي حوالې پیش کړه. و علامه عبدالرحمن مغربي رحمت الله علیه په خپله فتاوا دا څوک دی؟ څوک دی؟ د کم مذهب دی؟ د کم ځای دی؟ په کلي کې یو کتاب جوړ کړی د ځانه څخه به پر مذهب باندې تپې نو داسې خو به نوم راښیي څوک دی؟ مولانا قاري صاحب چې ما د ریاض کې مشهور عالم دی. علامه شامي چې مې د ریاض کې مشهور عالم دی. عبدالحی لکنوي چې مې د ریاض کې مشهور عالم دی. محمد عابد سندي چې مې د ریاض
زه خو چې در یادوم دا ګرد دنیا پیژني دا ته چې یادوې دا څوک دی د بدعت نه رد خو یو عالم مقید نه دی چې خامخا به حنفي د بدعت نه موږ د حنفي فقه مقلدین یو موږ بیا حنفیت ماسه و که څوک بل مذهب ته اوښتي د هغه سره بیا موږ بیا پر نورو شیانو خبرې کوو بیا پر تقلید خبرې کوو موږ د حنفي فقه مقلدین یو شانور شاه صاحب بیا وایي تلفیق په مابین کې د مذاهبو حرام دی تلفیق بین المذاهب دغه بولي لکه دا ته چې کوې چې یوه مسله مې خوښه سول پر یوه مذهب ځغله چې بله دې خوښه سول پر بل ځغله مولوي صاحب لنډې خبرې سره کوم خبرې مه راسره ورته وخت هم ډېر نه لرم یو ځای مېلمه یم دا راته ووایئ دوې حوالې د ګرد فقه حنفي راته پېښوئ سي په عربي کتابو کې دا زما د خبرې جواب راکړه مولوي صاحب دوې حوالې دا ملایان دي خبرې اوري په ټول فقه حنفي کې دوه کتابه پر عربي راته پېښوئ سي څه دی اواز دې راسه ورک شو بیا ځان به نه راسه کاږه ګوره اوس به خبرې نه ورکوې خبرې وکړه دغه دی ښه اوس راته ووایه دوې حوالې د فقه حنفي پېښوئ سي که نه د عربي قید دین په عربي دی قرآن عربي دی جنگ درمیدي دی نبی عربي دی عربي کتاب راوښیه ځه عربي کتاب دوه دانې د فقه حنفي راوښیه اوس دغه راښوی سي دغه دوې هغه به باره زه هغه جواب درکړم ته دغه مازې راکړه باره نو د دې خبرې څه به واوړو ستا خبرې ته دا دوې عربي حوالې پېښوی سي د اسمانه دې ټکول ویږي د تاوارو ملایانو او پنجپیریانو باندې ستاسو دغه حال دی ګوره ستاسو دغه حال دی چې ګوره په ټول مذهب باندې بد وایست پر زر کاله دین بد وایست پر موږ باندې بد وایست پر علمي میدان مو دغه حال دی یوه حواله نه لري یو کتاب نسې پېښولی هلته به جنو خلکو ته څونه خبرې کړي او ګرده شپه به دې څونه په فکرو تېره کړې چې نن به مولوي صاحب ته ټلیفون کوم خوب به دې نه یې کړی په ډوډۍ به نه یې پوه سوی چې زه به دا ورته ووایم دی به دا راته ووایي بس د کاڼه کیسه وه چې زه به ورته ووایم چې کډو خورم دی به راته وایي دا نو ښه خوراک دی زه ما ګرد دنیا پیژني په دا خبرو باندې ته خلک نسې خطا ایستی چې زه ستا کلي ته درغلی یم سږ کال ستا کلي ته که تا رښتیا ویلی که ته رښتیاګو پر حق وایي نو رښتیا دې ویل د هغه کلي نه یې که نه دا ټلیفون به پر تا پسې ولاړ شي چې ته رښتیاګو د کربلا او د براهمزي یې که نه ما در اوسه د پنجپیري رښتیا نه دي لیدلي خو نه بیا هم ګوره زه ستا کلي ته درغلی یم زه خو الحمدلله پر میدان حاضر یم صاحبه که چېرې مخکې مې نو ملا درته ویل اوس به نو ملا نه درته وایم ځکه اوس خو نو یو څو ډل وختې نو بیا هم دا درته وایم چې زه درته حاضر یمه چیرې مې غواړې پر کربلاو مې غواړې که مې په توره شا کې غواړې که مې په شیخ ماندا کې غواړې د حق د دفاع دپاره د جنجال دپاره نه د بد اخلاقۍ دپاره نه بد اخلاقۍ مستۍ سر لابسته د حق د دفاع دپاره مولوي صاحب که رښتیاګو ګوره ما ستا سره ډېر په انسانیت خبرې شروع کړې ما درته وویله چې راسه چې سم دلایل سره ووایو نو ته خو د دلیل نه یې زما خبر هم نه منې بس ګډ یې جوړېدلی ستا خبرې ته خو زه غوږ نیسم یوه حواله راته پېښ کړه د فقه حنفي په عربي کتابو کې چې وایي د 12مې خیرات ناروا دي یوه حواله پېښ کړه ځه مخکې خو لا دوې وې در یوه بې کړم بس دغه حال دی بلکې پر سټیشن دونه توره شپه ده زور کړه ځان سره ښه مولوي صاحب راسه اوس به لنډه خبره سره وکړو خبرې خو نو سره اوږدې سولې کوم ځای کې میدان ټاکې چې سره کښېنو میدان ټاکل دا کیسه دا ظاهري دا د دې مناظرې نه زما د فاتح خو ګوره دغه علامه ده تا ته زما د فتحې اوس درک در معلوم سو چې ما په خلکو دغسې میدانونه پرېښي دي لکه ته ما په خلکو باندې داسې کارونه زه خو فاتح یم فاتح د وهابیت یم خدای دې خیر درکړي صاحبه بس ستا دې د خپل علم مبارک سي ستا دې د خپلې لارې مبارک سي
موږ خپله لار سره پرېږده، موږ خو دغه خپله لار حق بولو، پر دا خپل دین مو ایمان دی، زموږ په دین کې شک نه دی، او د خلکو شکوک ور ختموو که سړی حق مني. یو داسې جاهلان سوډري هغه ته خبرې نه مني، هغه خو یې لکوه چې خبره مني د هغه تردد ور ختموو. که ته رښتیاګو حق منې میدان وټاکه. هغه شیخ د نجر شیخان یې ګرده راوغواړه، دلته یې کښېنوه میدان. دا سلیم الله خان، دا مولانا سلیم الله خان رحمه الله کتاب مکتوب سلیم کې لیکلي دي چې پنجپیریان ظاهرا مقلدین معنوان غیر مقلدین، وایي د پنجپیریت ثمره غیر مقلدیت دی. د پنجپیری او د ثمرې د سلفي په مابین کې فرق دا لکه پر مرداري چې خاوره وپاشي، چې خاوره نه پر وپاشي سلفی، چې پر ودې پاشل پنجپیری، نور یې فرق نشته. ما ته د خپله بیداري مشوره کوم مولوي صاحب، موږ د عادیان پسې زه خو بیداره سړی یم، په دین کې بیداري لرم، دغسې شان مو لکه د تزکیه. سامه ده، بیا که راتللې ده، دې به خبرې سره وکړو. اوس به زه ټلیفون کاټ کړم، دلته دا مجلس ښه یا خلکو ستا څه خبرې واورېدې. دا خلکو هم دلته اوس هم پر دا مجلس شروع د هغو غریبانو یې څه شکونه د وهابیانو راچولي به ښه دی. تاسو دې خدای خیر درکړي، هغه مجلس دې جوړ کړي، او دا خلکو دې هغه عالم معلوم کړي چې دغه هغه مناظر ملا دي چې په خلکو پسې ټلیفونان کوي، د هغه نور بې نبره څه دي. نور نو د دغه وړ وی چې سړي د ریډۍ والا خبره، نور نو د ریډۍ والا خبره د خو څه کوي چې رسلي